السلام علیکم ورحمت الله. د طلاق مسله چې ما جواب کله چې په پټه یې نکاح کړی و، نو بیا یو خور میسج پرې ایښی دی چې ما ته خاوند طلاق راکړي. نو په موږ کې دا عادت دی چې نو ښځه نه طلاقوي، کار څو طلاقونه یې ورکړي. بیا یو حافظ د قرآن و، هغه راته وویل، هغسې یې پوښتنه وکوله، هغه راته دا خو پر خاوند طلاق یې نو ته به بل مېړه کوې. نو باره بیا یې راته وویل چې نو له ما سره نکاح وکړه، پټ څوک په ځان مه خبروه. نو بیا خو نو شهیدانو شی لا نه و، د خطبه وویله، بس باره خو نو ورسره میله جوړه ده. محترمه فقهای کرام فرمایي، وایي که خاوند و ښځې ته طلاق ورکړي، ښځه په دې یقیني شوه چې زه مطلقه یم، طلاقه شوې یم، نو بیا دې د خاوند سره نه پرېوځي، ځان دې ځان خلاص کړي. که په پیسو یې ځان خلاصولی سوی، که په هزاریو خلاصولی سوی، که ځینې تښتېدله، خو ځان دې زنا ته نه ورکوي، یا د خاوند بېرته د نکاح ورسره برابره کړي. نو هغه بیا د علماو څخه پوښتنه وکړي چې اوس مثلا که هغه طلاق ورکړی و یو صورت دی، که باین طلاق ورکړی و بل صورت دی. دا چې ته حافظ دی ما سره یې نکاح وکوله، شهیدان هم نه وو، خالي د خطبه وویله، نو په زنا اخته یاست، ولې دی کوي؟ دا خو حافظ د قرآن هم دی ورته بدبخت. خو ما مخکې په هغه میسج کې مو وویل چې یو خو ناروا دی، یو څوک یې کوي د ناروا په نیت یې کوي. هېڅ سړی زنا او لواطت د روا په نیت نه دي کړي. تاسو خو زنا د روا او د نکاح په نیت کوئ، دا خو یو مخ بیره د کفر سته چې کافران کېږي. ټول فقهای کرام فرمایي، وایي چې نکاح نسي کېږي ما سوى له شهیدانو، عاقلین بالغین مسلمانان به وي. تا چې خاوند طلاق تر کړی دي، نو چې ته د بل چا سره نکاح تړې، دوه شهیدان به یې، شهیدان یې هغه هم زنا ده. او بیا نو ته څنګه دلته نکاح تړې ده د بل سړي سره، پر شرعي طریقه ته څنګه تړې؟ نو د خاوند له کوره ته نه یې وتلی، خاوند هم درځي یا هم درځي. عجب، د پخوا خو د شریعت نارینه ته دوې او درې ښځې روا کړې وې، اوس خو نو ښځو هم ځان ته مړونه ډېر کړو. نو خو یو دې زوړ مېړه دی، نو هغه خو دې دغه نه هیله کوي چې ته ما طلاق کړې، نو زه کار نه در لرم. نو خو حافظ هم په دروغ دی زنا در سره کوي، میړه هم زنا در سره کوي. باړه خو نو ژوند یې په زنا کې تېر شو. د بدبخته لور یا څه ډول انسانان یاست؟ دا خو نو ټولې د خارج معاملې دي. دا چې موږ بار بار نارې درته وو چې له خپله وطنه مه ځئ، دغه پوښتنه له ایرانه سوې وه، بله له سعودي سوې وه. نو هلته خو نه محول سته، نه تربور سته، نه قوم سته، نه کلی سته. ایرانیان پراته دي یا سعودیان پراته دي، باره که پټې نکاح کوي، که ښکاره کوي، که زنا کوي، که هر څه کوي، نو چې د پټې دي چې قبر ته ورشي ښکاره به شي. په وطن کې خو نو بیا دغه بدبختۍ نه کېږي. خو که طلاق راشي، طلاق علماو پوښتنه کوي. اوس دا زموږ په منطقه کې یو عالم دی، هغه زوی ښځې ته طلاق ورکړی و، نو زموږ شناخته ښې دي، نو د نجلۍ کورنۍ هم علما دي، هغه هم علما دي. نو بیا د غټ طلاق نجلۍ ولاړه، اوس د پلار کره ناسته، د بل مېړه به کوي. نو دا که اوس تاسو په وطن کې واست، نو چې تا ته طلاق تر کړی وي، تا به پلار ته ویلي، ورور ته به دې ویلي، هغه به راغورځېدلی و. دا بل ورځ زموږ شاوخوا یو ځای یو موضوع پېښ سوې وه، د طلاق ما ته رالو، ما مسله ورکړله. بیا نور علماو ټېلفونه وکړي چې په دغه مسله کې مولوي صاحب دی طلاق ورکړی دی او تا بیا ته سره برابر کړی دی. مال ما ته خو دا ډول خبرې ورکول، ویل یا دا 50 طلاق ورکړی، مال 50 طلاق هم د چا پلار نسي ور برابرولی، هېڅ یې سره جلا کړي. نو په وطن کې چې طلاق واقع چې ښځه مور ته ووایي، پلار ته ووایي چې ما ته مېړه طلاق راکړي، هغه د کلي ملا ته وایي، باره خو نو دا چې په ایران کې اوسېږي، په سعودي کې اوسېږي، دا خو نو دغه پټې پټې زناوې باره یې سره کوي. آیا د امریکې او په کاناډا خو نو بیا موږ حال نه لرو، هلته خو نو بیا څه پېښېږي. فتحالقدیر کتاب نکاح جلد 3 صفحه 199 او دغه رنګه فقه اسلامي و عدالته او دغه رنګه تبین الحقائق، هغه ټول وایي نکاح نسي کېږي بې له شهیدانو، دوه شهیدان به وي، هغه به عاقلان وي، بالغان به وي، مسلمانان به وي. شهیدي شرط په نکاح کې، مهر واجب دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.